که عابد غوره دی، عالم علم والا، قرآن حدیث قال الله ویلو والا، قال رسول الله ویلو والا. او عابد د شپې عبادت کوي، بندگی کوي، علم نه دی کړی، مدرسې نه دی ویلي، فارغ نه دی، بخاری شریف مسلم ترمذی کتابونه نه دی ویلي، نفلونه کوي، تلاوت کوي، د شپې الله ته ولاړي، د ورځې روجې نیسي، کم یو غوره دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې جواب ورکړي، عابد ټوله شپه الله ته ولاړ، د الله رب العالمین سره په راز او نیاز کې، عالم تهجد، عابد ټوله شپه تهجد وکړل، د عابد انسان عبادت کوونکی د شپې تلاوت وک، د عبادت کوونکی انسان د شپې ذکر وک، د عبادت کوونکی انسان د شپې الله یادو، او بل طرف ته عالم د شپې عبادت ونک یا ډیر ونک، تلاوت کم وک، ذکر کم وک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. عالم چې ټول شپه وده دی، عابد سره ما برابر وا چې ټول شپه الله ته ولاړ دی. فضیلت، مقام، مرتبه، شان، عزت د عالم دومره دی که فضلی علی ادناکم، لکه د محمد رسول الله مقام چې په ادنا امتی اوچت دی. که فضلی علی ادناکم. بیا فرمایم دی حدیث کی ان الله وملائکته، د الله ټول ملائک، جبریل، میکائیل، اسرافیل، حملة العرش، نور واهل السماوات والارض، اسمانونو کی اوسیدون کی پیغمبران، والارض د زمکو مخلوقات، فزمکا کی حتی النملة فی جحرها، پسوڑو کی میگان، وحتی الحیتان وحتی الحوت، تردی پوری پا سمندر کی کبان، میان، اللہ، ملائک، اسمانونو والا، زمکو والا، د سوڑو میگان، د دریابونو کبان، لیصلون علی معلم الناس الخیر، دا ټول دعا کوي، د رحم دعا کوي عالم ته او خودون کی د خیر ته. که نور څوک دعا ونه کی ان الله پوره دی. بس ملائکو ته وګوره چې خلکو ته خیر خي، معلم الناس، معلم دی، خودون کې دی، عالم دی. الله اکبر. او بیا ستاسو علما، زمونږ د قرآن او د سنت والا علما، والحمدللہ، بغیر د لالچ، بغیر د سیاسی غرض، نہ ووٹ مانگتے ہیں نہ نوٹ مانگتے ہیں، اللہ دین تناس. رمضان روجی د خلکو جبې گز گز راوتی، دا غریب سحر نکینی غرمه او کله پکې مازیګره پورې لګیای معلم الناس الخیر، خلکو ته خیر ورکړي. طاقت خود د په بدن کې مشته دی، مزدوریم کولی شي، لاسونه مشته دي، پټیم کړلی شي، ریبلم کولی شي، لوم کولی شي، کرم کولی شي، هر څه کولی شي. خو د انسانانو ته به د انسانیت څوک ورښیي؟ دا ذمهواري په غاړه باندې اخیسته. په دې ډېره ناسته قسمه بیماری علماء ته ولګېدي چې ډاکټر ته لاړ شو، وایي ګرځه، د ګرځېدلو وخت نشته، سحر شي ماښام شي جومات کې ناست، تکلیفونه ورته پیدا شو.
نو ځکه الله رب العالمین او د الله ملائک د کائنات دته دعا کوي. کائنات عیاض ابن حمار المجاشعی رضی الله عنه فرمای د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حدیث فرمای الدنیا ملعونه، دنیا لعنتی ده، په دنیا لعنت وریږي. ملعون ما فيها، دنیا کې چې سدي د لعنت نه ډک دي الا ذکر الله وما والاه وعالما او متعلما. په دې ټوله دنیا چې هر سدي لعنتونه پې وریږي، په کرسیو، په عهدو، په وزارتونو، په حکومتونو، په بادشاهتونو، په پیسو، په روپو، په تجارتونو، مگر د الله ذکر او ذکر ته ورته اعمال او عالم او طالب العلم اگر چې الف با تا زده کوي، دا کسان به د لعنت نه خلاصي، باقي په ټوله لعنت وریږي. ځکه عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه فرمایي بعضې خلک وایي حدیث دی، حدیث دا نه دی، د نبی علیه الصلاة والسلام نه نقل نه دی، اگر چې د دې لوی امام نه نقل دی. کن عالما، یا عالم جوړ شه، وس وکه، وس خواري وکه، او متعلما، وخت دې تیر ش، ګیره سپینه شوه، مدرسه کې داخله نه څوک درکوي نه تعلي. او متعلما بله طریقه ده، ماسخوتن به په مسجد کې درس قرآن کېږي، ووایه زه د دې درس شاګرد شو. سحر به درس حدیث کېږي، شعبان او رمضان کې دوره کېږي، زه به سږ کال دې کې حصه علم. او متعلمه، یا زده کوونکی شه، یا ښودونکی شه، او خادما، نشته وخت را سره منډه ده، نو د عالم او د طالب العلم خادم شه، خدمت دا نه دی. تا نه دې دا نه غواړي چې ما په ملا وګرځو، په شا مې وګرځو. د ده د اخراجاتو، د ده د بچو، د ده د رزق، د ډوډۍ وظیفون اخلاص کا، د باندې خرچه وکړه. خادما، د ده د کپړې، د ده د پیزار، د ده د سورلۍ، د ده د کور خادم شه. ولا تكن رابعا فتهلك، نه عالم شولې، نه زده کوونکی شوې، نه د دې دوو ډلو خادمې، څلورم چې جوړ شو په خپله هلاکت ته روان. ستا به په دې دین کې څومره حصه عالم نه شولې، زده کوونکی هم نه شو. دا خو ګټلی شي چې په دې مدرسه کې قاریان قرآن زده کوي، او د علماو څه تنخواه ده؟ 4,000 5,000 10,000 د دې نه به بره نه. او یو سړی په ځان باندې لازمه کړي چې یو عالم ته، یو قاري صاحب ته تنخواه ورکوم، او د قیامت په ورځ ستا په پیسو الله رب العالمین یو قاری د قرآن جوړ کړی، د دې نه غټ سعادت به چرته. غرض مې دا دی، د سعادت لاره دا ده چې د علماو قدر وکړو، عزت برقرار وساتو، د دوی د غیبتونو نه، په دوی پسې د خبرو نه، په دوی پسې د تهمتونو پروپاګانډو نه ځان وساتو. امام ابن عساکر رحمه الله فرمای اعلم یا اخي، وزما ورور ځان پوهه کاغه سوال کوي، الله دې وایي ما تعالی د نیکۍ او توفیق راکړي، ان لحوم العلماء مسمومه، د علماو غوښې زهرجنې دي، د زهرو نه ډکې دي. که چا په دې باندې د غیبت، د تهمت، د خبرو خوله وخوځوله، غاښونه او خوله به د زهرو نه ډکه شي. وعادة الله فی هتک استار منتقصه، څوک چې د الله پردې ماتوي، علما بې قدره کوي،
علماء پس خبرې کوي تهمتونه دروغ الزامونه بدنامې لګوي من اطلق لسانه بالثلب على العلماء څوک چې علماء پس لګیاو تهمتونه دای وکړل هغه ته لاړه د دوی ایجنټ دوی له کار کوي پیسې ځان له ووالي کور له ووالي فلان یې وکړل علماو پسې چې جمع راکولاو کړه ابتلاه الله بموت قلبه قبل موته د مرګ نه مخکې به الله د زړه وجني زړه به مړ شي زړه په رنځ بد اخته شي سور کولی نشو خدا تهمتونه دا په هر ځای کې دا مسئله ماشاءالله تاسو خلک دلته د علماو ډیر قدر دی والحمدلله علماو پسې خپل عالم پسې نور نه چې دا منظور پسې کوي چې بهر وځي ټول یې ځان لري د منډو وای خوله په سوک ماتیږي او په سوال ماتیږي دا سوال داسې اسانه ده چې څوک وایي چې یاره د جومات کې کار کېږي خوله ماتیږي خوله ویلی نه شو ډېرې مجبورۍ سړی راغسته او په دې کې مې یو سړی تا پسې وایي چې ځان دې ووالي او ټول یې ځان دا اولیاء دي اولیاء خطیب بغدادي رحمه الله د دوو امامانو نه یو روایت را نقل کړي د امام ابو حنیفه رحمه الله نم د امام شافعي رحمت الله علیه ان اولیاءه الا المتقون د الله اولیاء ولی چاته وي من ولی چاته وي چې لوی ډانګ ور سره یوګت دا غینه قسمه کپڑے تړلي د اوږدې جامې شین کمیس اچولې سترګې ډکې لکیدارې تورې کړي لسوانه ګوتې د ګوتمو نه ډکي او داسې ټیټ کوږ رواني او تسبیح په غاړه کې پرتې کچکولې په غاړه یره دا رسېدلې ده د الله ولی امام ابو حنیفه رحمه الله امام محمد بن ادریس الشافعي رحمهم الله فرمای ان لم يكن الفقهاء اولیاء الله فليس لله ولي كعلم د قرآن او د حدیث بیانون کې یو فقيه د الله ولی نه نو په مخ د ځمکه بیا د الله بل ولی د سره نشته دا اولیاء د دې قدر وکړه دوی نه دعا وکړه صحابه کرامو به د عالم څومره قدر کو صحابه امام مجاهد ابن جبر رحمه الله مشهور په تفسیر کې بار راځي امام مجاهد صاحب دا وایي مجاهد درنګ تکتو سودانی غټي شونډې او دا اوسه پوری چاته پته نه لګي ځکه نوم یې ډېر ښکلی راځي امام مجاهد او څوک مولا ابن عباس د ابن عباس غلام او آغازات کړو بیا وعالمو د قرآن مفسر د قرآن استاذ د قرآن خودون کېو نو صحابي عبد الله ابن عمر صحابي دي او مجاهد ابن جبر رحمه الله تابعي دي وعالم استاذ د قرآن مدرس د قرآن مفسر وجه کله بسورلی ته خطه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه به تسورلی برابر کړه زناور خوځيږي لته وي وبني ولا او خپل صادر به راواغسته په خر یا کچر یا په اسب واچو او ته ویلې استاد جی عالم سے بوسور وخیجه زید ابن ثابت رضی الله عنه د قران کریم جمع کون کو صحابو کې د قاری د قران عالم لو جنازه لراغي عبد الله ابن عباس عالم دی او عالم چې د عالم قدر کوي دا ډیره مزه وي سړی د خپل کال نه درنیږي او د خپل کال نه سپکیږي خپل کور عالم چې د عالم قدر وکي د دې دا معنی چې د ته پته ده چې دا عالم دی د په عوامو باندې ډیر خاصه ابن عباس راولګي د سورلی ونیوله
د اس یا د خر چې هر سورلی و پړې د قیزې ونیولې ورته وی وروخیږي زید بن ثابت صاحب هغه ورته وی خل عنك يا ابن عم رسول الله پرېږده دا پړې ته خو د نبي علیه السلام د ترزوی د عظیم کورنۍ په کار ده چې موږ ستا قدر وکړو هغه ورته وی نه نه ته عالم هکذا يفعل بعلمائنا يا هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا من محمد رسول الله عليه السلام أمر كده چې عالم له دومره قدر وکړه چې ګاډي او سورلۍ ته ورخیږي دا د اس قیزې ورته ونیسه ګاټو ته کولاو کړه داسې به د عالم قدر امام احمد بن حنبل رحمه الله نا جوړو یو کس لراغه ناستو سره د یو عالم تذکره شروع کړ داغه صفت کو د عالم په باره کې لګیو وی وکانا متکئا علیلا ناجوړو په تکیه کې فجلس کیناست ناجوړو را پاسې کیناست بچو ته ویل چې بابا تکلیف دې ته ولې کیناست ولا ينبغي ان يذكر العلماء ونتكي دا ډیره نامناسبه خبره ده چې زما په خوا کې د یو عالم نوم یادېږي او زه دې پروت یم او ما دې تکیه والي ما دې ډډه والي د عالم قدر دا دی چې نوم یادېږي زه لږ نیغ کښېنم دغه قدر دی دا دغه مقام دا دغه مرتبه ده امام مسلم رحمه الله د امام بخاری صاحب شاګرد دی د دوه کتابونه صحیحین ورته وي بخاری او مسلم د الله رب العالمین دی کلام دی قران پسې دویمه درجه صحیح کتاب او امت کی قبول کتاب بخاری شریف دی نو بیا دریمه درجه مسلم دی امام مسلم صاحب د امام بخاری صاحب شاګرد دی راغه ورته ویلي هي زما استاذه دعني ما فريده اقبل رجليك تددي قابل چې د خپې د لخلک يا استاذ الاستاذين ويا طبيب الحديث في علله د استاذان او استاذي د حديث علتنا ته معلوم دي علل په دې باندې د علما کوي چې د دې وجه څه د دې حدیث چې ضعیف دی وجه څه د وجه څه امام يحيى بن سعيد القطان لما زیګر مونږ یو کوی د جمعات دمشق خپل جمعات مناره و د اغه د بیخ ته ډډه واله دا سکه ناست شاګردان ولراله او شاګردان سوق د امام احمد بن حنبل يحيى بن معين د مناره ته ناس او د درې وړه شاګردان وته ولاړ ما زیګر ما خام اذانونه شروع شول او د شاګردانو پوښتنه کولې د استاد د عزت د وجنه د هغه د اکرام د وجنه د هغه په مخ کې ناستل نش الله د خلکو له علم ورکو موږ امام احمد بن حنبل د استاد په مخ کې ناستل نش خپې نشي قسم امام شافعي رحمت الله علیه فرمای د امام مالک رحمه الله په درس کې بناستم د استاد وای ما چې به د کتاب د پاڼې د سي اړولې دا به مې د سي په قلار په آرام چې دا आवाज ونکړي دا د استاد بیا دی وای الله مال د سي شاګردان راکړل ما د استاد ادب کړو هغه شاګردانو زما دومره ادب کو چې زما شاګرد زما په مخ کې وبه بنس کړي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ده فرمای نبی صلی الله علیه وسلم وفات زما یو مرګره فتم شاب من الانصار په انصارو کې والکو د مالکو ظلمه او موت چې راځه نن ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات ته صحابه خوشته ابو بکر دی عمر دی بل دی رضی الله عنهم
د دوی نه به علم زده کړو، هسې نه چې دوی وفات شي. عقلمند خلک داسې سوچ کوي چې نن قاري صاحب شته، نن دا مفتی صاحب شته، نن دا مولوي صاحب شته، الله مکه بیا به جماعت به وي، لوډ سپیکر به وي، خو د عالم به بیا نه. بیا به موږ تږي راځو، تږي به ځو، تنده به هم نه ماتېږي، سیرابېږو به نه. نن د دوی نه فایده والو. الله اکبر. ډېر جماعتونه داسې، ډېر جماعتونه. عالم دې څلورو دیوالونو ته درس کوي، مقتدیان راځي، خو کله راځي چې آخري رکعت صرف راونیسي. دا خو لګیا دی الله یې ګواه کو، دیوالونه په ځان ګواه. ته خو خپله غاړه ازاده کړه، خو ته به الله ته څه جواب ورکړې؟ ویا ځوان ته مې ویل زه چې زوش د حدیث زده کړه شروع کړو، ویا هغه راته ویل او تر الناس یحتاجون الیک، ولې ستا څه خیال دی دا خلک به موږ ته محتاج شي؟ مطلب یې دا و د دې هلک چې موږ نه خو غټ علما نه جوړېږي، که علم زدم کو واړی. دا حربه او دا وسوسه موږ ته شیطان را اچي چې ته زه علم دی وکړه. شیخ عبدالسلام رحمه الله تعالی نه جوړي، استهمت مات. شیخ امین الله حفظه الله تعالی خو نه جوړېږي. شیخ ابن باز رحمه الله، شیخ ابن عثیمین رحمه الله. دا یو وسوسه ده. مونږ ته به خلک دا وي خو یو مقام دی هغه شانتي مونږ کله جوړېدلی شو. نو دا مرګره دته وایي چې خلک به مونږ ته محتاج شي، دا هغه پرېغوست او علم یې شروع. نو څنګه علم؟ خبر به شوم چې د نبي صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث یو صحابي سره دی، ما نه دی اورېدلی. لا بړم د هغه په دروازه کې به ناس دوړې به لګېدلې، ګرد غبار به ولګېده، سر او مخ به مې د دوړو نه ډکو، څادر به مې ملا ته کېښود، تکیه به مې ورته والې وه، ناست به وم. د استاز دروازه مې نه ټکوله، استاز به خپله راووت. دا د عالم قدر دی، دروازه ورته نه ټکوي چې راوځه زه راغلی به یې که نه، ته محتاج یې، ته به ناست. په شادي حال کې چې ښه دعوتنامه م راغلي او 400-500 روپۍ د ګاډي او د پټرول هم ولګي ولاړ شي، نو هلته 2-3 ګنټې انتظار کوي صرف د روټۍ لپاره. او جومات ته چې راشي او ټیم پوره یو 10 ځله خو دې ګاډۍ ته ګوري چې ټیم پوره دی. مطلب دا دی چې د استاد ولې نه راځي. نو بعضې پکې داسې مې چې علم تر کیف ناخوا 10 صورت یې زده هلکه پلانکي ته ور مخکې شه، ته خو هم څه ناسه سبق دی ویل، خو څه دي ویلي 10 صورته دي ټول ویلي. یو 15 منټه د عالم د پاره انتظار نشو کولی. روزانه موږ نه رکعتونه کیږي اخیری صف کې ولاړی، کنن د عالم لګ لیټ راغی، ولې د ضرورت نشته، د بچی نشته، د تاسو مسلې نه پیدا کی، دروازه وته نه ټکول. 12 بجې به د شپې 11 بجې په موبایل ټلیفون باندې بغوته ټینګه کی کال بو کی. سلام علیکم سلام شیخ صاحب څنګه خوب نه خو میونه وستي و د الله بندنو 11 بجې دي کنه خلکو دې ټول. نو بیا بسوي مسله څه ده؟ مسله دا ده چې ماشومه جنۍ پیدا شوې ده او مړه پیدا شوې ده، تاسو راشي لږ جنازه کوو. نو دا جنازه ختم کولای شي او داس مې کوو پوند کې رانه لږ ونې زه وچ پاتې شي. ٹھیک ده، د عالم ذمہواری ده چې تعالی جواب درکړي، خو ستا ذمہواری دا و چې تا یې عزت کړي. په دې وخت کې تا ټلیفون نه ګوري به چې د ضرورت څومره لري، مصروفیات څومره دي، کارونه څومره ور په غاړه. دا د صحابو نه زده کو. دا ځکه وایو زما معزز موږ موحدین یو، موږ کله شیطان په دې تیر باسي چې شرک نه کې، بدعت نه کې، خو جنتی کنه. او مولا خو موږ ته یې سبق من کې د تبلیغ والا ورونو هغه زمونږ ورونه دي، زه خپل تبلیغ کې ډېر پاتې شم. دا مزاج د هغوی نه لږ غوندې من کې راغلی دی. هغوی هم یو بل ته وایي چې سیروزه او فلان کې 4 میاشتې ولګو، بیا به ته وایي مولا. هغوی خو نور الفاظ وایي، بیا به ته ګازر هم نه ښکاري. او رښتیا کوي هم داسې. هغه غریب په محراب کې سر ښکته ناست دي او دا د 4 میاشتو چې اوسه پورې چرسي پوډري الله پوره پریښي مې دی ولاړ دی تقریرونه کوي جومات. دې سره د علماو شان ختم شي، مقام ختم شي. نو دا صحابه نزده کو، موږ د قرآن او د حدیث دعوه کړې ده. اسنه چې ګوره موږ کې دا اولیاء دي، یقینا دي، خیر دې که پتندي وته نه دي لیکلي او د دوی بې قدري رانه وشي.
اسی نه چې دوی پسې خبرې وکړو او زهر هم خولې له لاړ نشي زهر زړه به هم مړ شي الله به دا سزا راکړي که نه په بچو کې به عالم او قاري پسې ړانده شي ړانده به شو ړانده ورپسې نه به راوته نه به راوته استاذ به خپله راووت ده به دروازه نه ټکوله دا وبوت ویې ویلې څنګه رالې وی هغه استاذ به راته ویلې ما پسې به دې جواب را لېږلی زه به درغلی ځکه ته خو د نبي علیه السلام د تره زوی هغوی به د دې نسب عزت کو دا اوچت نسب د آل رسول وی ما به ورته ویل چې نه زه ضرورتمند یم زه محتاج یم چې زه تاله راشم زما ضرورت دی سلفو اهل علم لیکلي دي الناس خلق د علماو د عزت په باره کې درې ډلې شو علماو د قدر په باره کې خلق درې ډلې دي د دوو نه ځان بچ کو د یوه کې ځان راولو یوه ډله طعنوا فی العلماء یو ډله داسې خلک هم شته علماو پسې لګیایي طعن لعن بدی ردی کنزلی تهمت غیبت سچ په خوله ورله هم شبه الخوارج وحدثاء الاسنان دا د کم عمر الکانی او د خوارجو په شانتي ده عالم ده هغه مرتد شوی دی هغه لوی طاغوت دی هغه کافر شوی دی هغه د دې ډلې ایجنټ دی هغه د دوی پلانکی ایجنټ دی هغه د ایجنسیانو د پاره کار کوي سبحان الله قرآن او حدیث د چا د پاره څوک طعنوا بعضې خلک علما هیڅ متنخکاري هیڅ متنخکاري داسې پې جرأتمني که د ده د طبیعت او د ده د نظر موافق خبره وه نو شیخ هم دی محدث العصر هم دی او فقیه العصر هم دی او شیخ الاسلام هم دی او فرید الدهر هم دی وحید الزمان هم دی فلان دی خو که د ده د طبیعت او د ده د سوچ مطابق نه وه کافر ورته وایي عالم ته کافر و یو ډله دا ده دویم هغه دی چې د علماو په شان کې علو وکړه د علماو قدر د خپل مقام نه اوچت که عالم د نبي د پاسک هم دا څوک دي دا خلک الصوفیه والروافض شیعګان او د دې امت دا پیران موریدان صوفیان شیعګانو ته وګوره ملا به ګیره به داسې کړي د جامو د وینځلو برش یو پروګرام کې یو راغی د دوی د هغوی سره مشترک میټینګ و راغی چې راننوته سګرټ یې بند کړي نو د هغه چې نوم اخیسته آیت الله حجت الله او فقیه او فلان او فلان وته ته د دې شکل ته وګوره ته د دې عمل ته وګوره ته د پنسو ته وګوره چې د خپو کې پرتی د خپل مقام لري دا د شیعګان داسې او صوفیان متصوفه پیران موریدان دا سلسله نقشبندیه او چشتیه او قادریه او سهروردیه او صوفیه او فلان داخله دا پیر مورید والا دا لسنوا او بیعتونه چې کوي داخله دا ذکرونو دا سلسله چې ورکوي ته دا ذکر کوي وظیفې چې ورکوي لنډه ده د کاروبار خپل وظیفه او د بچو خپل وظیفه او فلان او فلان نو دوی علماء څومره قدر کوي قدر کوي خو عالم د نبی نه اوچت کی ووایه کنه چې پلانکې عالم صاحب خطا شوی دی که دی ویل صحابي خطا شوی دی هیڅ خبره نشته خو که دی ویل امام صاحب خطا دی نو خلک ګریوان ته لاس درچي چې امام صاحب خطا کېدل او تا ته وګوره واړه واړه هلکان راوچت شو او داسې خبرې کوي نو القابات به ډېر ذکر کوي القابات د عالم د نوم نه مخکې لقبونه رئيس الزاهدين تقي الأتقياء شيخ العرب والعجم ماهر الفنون جامع المعقول والمنقول فلان 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 طب وجه اسمان راكوزي دمر القابات يوزيكي پروګرام
ډېر علما په هغې کې دعوت و موږ هم پکې و د بیان دپاره نو زمونږ یو عالم او نوم به والم دې دپاره چې زده کړه د هغې نه و د هغه عالم سټیج ته چې راغوښته داسې ویل چې شیخ القرآن والحدیث علامه فل دوه درې لقبونه یې زیات کړل امین الله الپېښوري هغه چې کېناست نه خطبه نه هر څه نه مخکې ویل وایي بس داسې به دې ویلی وی چې امین الله د ګنج داسې خلکو نه الله رب العالمین خیر خوروي او داسې خلکو له الله رڼا ورکړله چې خپل صفتونه نه خوښوي نو دومره غلوب هم نه کوو مازدیګر یو ملګري راته یو بیان واورو د یو عالم په باره کې بل لګیا دی او زمونږ د عقیدې والا ځان ځکه یادوم چې خپله اصلاح وایي دا فلانکې عالم د صحابو نه وروسته لوی مجتهد دی بل مجتهد نه دی راغلی عمده دی او د ده په خبرو کې تضاد نشته یعنی دغه عالم دغه شیخ صاحب معصومیت د عصمت درجه ولا ورکړه پیغمبران معصوم دي تناقض به ولې نه زموږ د ټولو په خبرو کې تناقض امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ویلو امام ابو یوسف ته ویحک یا یعقوب لا تكتب عني كل ما تسمع انما انا بشر شاګرد ته پکار شر سملیکا زه خو انسان اقول القول يوما وارجع عنه غدا نن به یو خبره وکم سبابت رجوعکم تناقض پکې راځي غرض مې دا دی چې غلو ونکو په القابات د بدعتیانو نخه په القاب خوشالېږي ما ته دا لقب دا پوسټر کې 2 فوټه مخکې 2 فوټه ورپسې وروستو القابات وای دا خلک هم تباه دي چې عالم یا د صحابي درجې ته رسئ یا د نبي درجې ته رسئ جامع المعقول والمنقول څه معنا ده جامع المعقول یعنی ټول د عقل علمونه او د نقل اسماني کتابونه د تصدیق آیا تورات ته پسترګو لیدلې انجیل لیدلې بیا سوي مناظر اسلام دې ته وای چې يهود نصارا او هندوانو سکانو سره مناظره وکي او هغه پړش او اسلام ته راولي نو دته مناظر اسلام وای او چې په باس کې کنزلې کې د بخاری شریف یو صفه عبارت نشي ویلې او د کلندرانو نم خطه غرزیدلی اخلاق لري د مناظر اسلام غازی اسلام ما په دې ټکی سوچ کو چې دا غازی اسلام څه ته د بل د ډزنه یو ګولۍ لګېدلې یا په ځان په خپل کړي والله عالم اغم ځان سره لیکي غازی اسلام په دې ته وای چې ته د اسلام د پاره غزا وکا او کشمیر فتح الحمدلله فلسطین فتح آزاد دا ټول چا کړی دي دا د غازی صاحب کړی دي نو لقب باور کو غازی اسلام دا د بدعتیانو نه خده په دې باندې خوشاليږي هغه بلکې چې دا وته وا نخلي نجړی چی را پاسینه دا خلک مو اعتبار مغرض دا نه دی چې د دوی بے قدری غرض دا دی چې ګوره د حد نه ډیر اوچت نه کی یو سړی زما غوندې غریبي او بل سړی سره ملاو شته ته دا پیژنې او نه پیژن دا زمونږ وزیر اعظم صاحب دی کنه نو دا به تبقار شي ته به وای چې ولې را پورې خان نو کاغه وي ته خو ما وزیر اعظم نو خو زما خو دا رتبه نه ده کنه زه خو غریب سړی دا خندا ده غبس یو بل پروګرام کې زمونږ یو بل عالم هغه سټیج ته را پاسو هغه مرګري واقعا غلو وکړه ډېر زیات صفاتونه وکړه نو دا چې ودرېده الله دې دغه عالم له ډېر ژوند ورکړي د حدیث ډېر ماهر عالم دی ویل کنزلې دراته وکړلې وای کنزلې دراته وکړې دومره صفاتونه دراته درم دا ډله قوم وسط درمیانه عالم ګڼو قدر زکه کو چې د نبی وارث دی قدر زکه کو چې قران را تخی حدیث را تخی رڼا ور سره د لار تیار را تخی دا خطا کې دل هم شي خطایان به وي د مقام او درجه نبی پریدا صحابي ته تابعی ته نه رسو خطا د دعا ورته کو خو خطای ولا نه منو مونږ ولې پښتو کې نه وایو چې ګوره زه غلطه خبره د پلارم نه منو نو خطا خبره مونږ د هیڅ نه منو
ځکه د پلار خو یو مقام دی. دا درې قسمه خلک دی. وي امام ابو حزم رحمه الله فرمایي وقد سهر في زماننا زمانه د زمانیم څخه عجیبه حالات شو. ستا زمانه خو ډیره مخکې وه، ته زمونږ د زمانې د 2020 نه خبر چې دلته سره وایي. وایي زمونږ زمانه کې عجیبه حالات دي. یو سړی به راولګي مولا د بل غیبت کوي، ولې د ده نه په علم کې بره دی. غیبت یې ځکه کوي چې خلکو ته ښایي چې دا دته ګوره زه محتاجه نه یم. دا پلانکې دا دونه نه پوهېږي، صرف تقریر یې زده. دا اوس مقصد صحیح چې د مقام راښکته. دا کتابونه صحیح نه دي ویلي، د مدرسې صحیح نه دي. فقط دوه درې تقریرونه یې زده. یو وی دا کار کوي. دویم ولا یذاکر من هو مثله، چې د ده سره هم سفر د علم برابر وي، هغه خو د سره یادوي. نور بعضې انسانان وجني، هغې ته موږ څه وایو اجرتیان، هلکه قتل دی وکړه سړی دی مړ. او بعضې کردارونه وجني، کردار کشي هغې ته وایي. ښه عالم به دا به اخوا کوي، نه به دعوت کوي، نه به پروګرام کوي، نه به مقور کوي. سایډ مطلب یې څه چې خلکو ته د ده نه فایده ونه رسي، خلک یې ونه پېژني، خلک یې وانه وړي. دریم او چې کوم د ده نه په علم کې لاندې دی، په هغه باندې خو د بره فخر کوي او تکبر کوي. نو فهلک الناس، خلک هم هلاک شو او علم هم زموږ نه ورک شي. امام کسائی رحمت الله علیه نحویم دی او صرفیم دی، او غالبا چې د قرات امام هم دی، ښه قاری او ښه د قرات. د امام دا هارون الرشید رحمه الله دو بچی د سره شاګردان، یو امین او بل مامون. یو ورځ سبق ختم شي، استاد پاسېده دوانو شاګردانو، او دوانه د بادشاه زامن دي، او ولی عهد دی ته وی ولی عهد دی چې د بادشاه د مرګ نه پس په حکومت ډایرکټ دوی ته حواله کیږي، دې ته ولی عهد دی. دوانه لکان پاسېدل، ویل استاد له پیزار رالم. امین ورته وی زیر عالم، مامون وی زیر عالم. د دوانو لانجه شو د استاد په پیزار. نو دوانو ورونو ویل چې لانجه څه لکه وو، کسانم دوی او پیزارم دوی، یو بوټ تر حواله یو بزر حواله. دوانو یو راوړ استاد ته کې. استاد لاړ، شاګردان چې لاړل کور کې قصه وکړه. پلار په امیر المؤمنین دی هارون الرشید، ډېر نیک بادشاه قصړ. هغه ته ویل چې داسې زموږ په لانجه وه، یو پیزارم راوړ. هغه چوپ شي، د عالم یې راوغوښت، ورته ویلې من اعز الناس، په دې خلکو کې عزتمن څوک دی؟ هغه ویل لا اعز من امیر المؤمنین. امام کسائی صاحب ورته وایي د امیر المؤمنین نه خو بل عزتمن موږ ته څوک نه دی معلوم، بادشاهي خلیفه واکدار ستا نه عزتمن څوک؟ هغه ورته وایي نه، د امیر المؤمنین نه عزتمن شته هغه انسان نهض چې پاسي تقاتلو، جګړه کوي د ده په پیزار باندې د بادشاه دوه بچي شهزادګان او دواړه ولی عهد دي، او په دې باندې دواړه فیصله کوي چې یو پیزار راوړي. د دې سړي نه بل عزتمن د سره نشته. عزتمن خو دې ته ویلي چې د بادشاه شهزادګان بچي ولی عهد په پیزار ولا جګړه کوي چې زه وړم زه ته سموم. نو د ده دا خیال شو چې دا بادشاه خفه شوی دی په دې خپلو بچو باندې. ویل امیر المؤمنین بیا به زه به داسې بیا نه کوم، بیا به نه پرېږدم. هغه ورته وایي که دې زما بچي د دې ادب نه منې کړل لعتبتک، زه به درنه خفه شمه. فإن ذلك رفع قدرهما، زما بچی چې ستا غوندې عالم ته پیزار سمئ، الله د دوی قدر او عزت په نوره اوچتئ. دې خو عزت سیوا کي، په دې باندې خو مرتبه اوچتېږي. امام مالک رحمه الله دته
امام دار الهجره وای د هجرت د مسجد نبوي 20 کال نه ډیر درس پکې کړي حدیثو کې کتاب لیکلی مؤطا امام مالک دام دغه زمانہ کې هارون الرشید قصر الاماره کوم چې د شاهي محل هغه تراغه دی راوغخت ورته ویل امام صاحب لک تکلیف کوه زمونږ د محل ته راځه د شاهي قصر مؤطا د حدیثو کتاب دی زبم درنویم زما خزه بهم وای او زما بچی بهم وای لک تکلیف کوه هغه ورته وای امیر المؤمنین العلم یؤتا ولا یأتی علم پس بزی علم د چا کور ته نزی دا سوی زبر اعظم او علم بستا په کور کې تا تخیم علم به قدر کی دې خار علاقو کې دا شېډی دلته دانه قاریان ګرځي ټیوشن کوي هغه کور کې ټیوشن واغه اجره کې واغه د خان صاحب زوی واغه د پلانکی صاحب زوی ته بچو ته بازي پکې دسی بدبخت نه چې غټي غټي زنانا پیغلې جنکې او د قاری صاحب په منځ کې ناشته او وی ته قران کوي د حجاب چرته لاړ د پرده چرته لاړه چې داغه په کور کې ناشتي ځکه دلته قاریان ورونه می ناشتي الله به تاسو له علم درکې چې علم سپک نه کوي چې داغه په کور کې ناشتي او داغه د کور چې راځي او داغه په فوم او بیٹ کې ته ناشتي او بیٹه کو اجرم داغي والله کته داغه بچو ته دا وی چې دا پنسي وچتي ابا خود پنسي په خپل کې راځي تاغه ته دانه شو ویل چې موږ د جمع سره دا صرف د پیسو والا خبره سلفو بداشه نه خو امام بخاری رحمت الله علیه تم د وخت بادشاہ ویلو چې راځه هغه ورته مثال ورکړو چې بادشاہ تګي انسانان ګدر لذي منګي وړي لوخي وړي خو ګدر د چا کور ته ناراضي طلب ځان کې پیدا پدې طلب پدې تللو پدې منډه جمع سټه پدې طلب باندې به الله رب العالمین ستاسو د علم کې نور واچي نو د ورته ویل امام مالک چې نه علم پسې برازي علم د چا کورونو ته نشي اخو نیک سړیو بچو ته ویل چې امام صاحب خو نه راځي خو علم خو مزد کول غواړي او حدیث دی نور روان شي وې زه به درځم یو ورځ راغې دروازه وټکېدل جاریه وینځه یا جنۍ رااله امام مالک رحمت الله علیه ته وی امیر المؤمنین فی الباب امیر المؤمنین په دروازه کې ولاړ دی خلیفہ وقت بادشاہ ولاړ دی هغه ولاړ به او برابر کې کپڑے راوالي انسان چې کپڑے بدلي او غسل کوي په دې کې خامخا سټیم خلګي تقریبا نیمه غنټه پوښه دومره خو بلګي کنه دومره ټیم کې دا امیر المؤمنین په دروازه ولاړ غسل او کپڑے بدل کړي او داسې او کزانه برابر ک دروازه کولا وکړه هغه ورته یا مالک اے امام مالک صاحب دعوناک فامتنعت علينا من دعوت درک چې ال ترازه ناراضي نو چرالو حبستنا على بابك موږ دې په دروازه یې سار کړی ولاړ دومره انتظار هغه ورته وی افتک اوس مم د یو فایده درکړه کنه غدا ده تا ته مې ویلو چې علم پسې بزي ودی کته کنه علم پسې رالی دا یو فایده ده علم پسې ترالی کرالی او ایثار مې ولې کړی ما نه ایثار ولې زه چې خبر شوم چې هارون الرشید راغلی دی ما نه خو څه پیسې نه غواړم نه را سره رشته کې نه دې ماته ضرورت شته ته حدیث لراغلی خو ما ځکه ایثار کړم ما نه ایثار ولې ما د رسول الله علیه السلام د احادیث قدر کو عزت می ولکو دا عزت چې جامع بدل کم خپل لباس عطر ولګم او دس وکم غسل وکم چې د رسول الله د احادیث قدر پیدا شي د علم قدر پیدا شي د احادیث قدر پیدا شي معزز مقصد می دا دی ډیره خپل عقیده را سره دا خپل عقیده د دې علماو جهود دي زمون علماو منګه دا وایو خلکو ته تقلید د دې عربی ټکی د پښتو کې دا معنا د لنډه چې هر څوک شزو دا شیخ صاحب او بل
که زمونږ یو خبره غلطه وه، د حدیث نه خلاف وه، د قرآن نه خلاف وه، مې منئ، بیا به دې ته نه ګوري چې دا شیخ صاحب عزت په خپل ځای دی، خو دا خبره یې مه منئ. دې ته مه ګوره چې دا قاري صاحب دی، عزت په خپل ځای دی، خو دا خبره مه منئ. نو د دې دا مطلب نه چې مونږ کې د دې خبرې د رد د وجې نه دا مصیبت او فساد جوړ شو چې د خپلو علماو بې قدري، او مونږ کې لږ ځکه بې قدره دي چې زمونږ عالم بیان ته ځي فیس نه غواړي، چې دا جومات کې را سره دی دا تنخوا نه اخلي. دا عام مولیان چې کیني خپل منځ کې وایي یو بل ته وایي امامتي شته که نشته، او شته هلکه ستا زما خو نشته، امامتي وګوره که نه سمه لنګه غوا ده وایي مزي به نو زمونږ خو لنګه څه کوي چې وچم نه ده، ځکه قاري صاحب ناست دی، دا نور علما هم ناست دي، ته به پته وي. هم د دې ملګرو دپاره به جومات جوړولو منډې دی وایي، په مؤسساتو به ګرځي. د قاري صاحب د تنخوا کوشش به دی کوي، د روژې د افطار کوشش به دی کوي، د کفالاتو د اوبو د راویستلو دا ټول خبرې دي. شپه ورځ مسافر شي ورپسې کله لاهور ته، پنجاب ته، کراچۍ ته چاندوله لاړ شي، او په دې کې بیا یو مسلمان ورور او هغه ورور د عقیدې والا او هغه چې د پسې منظم کوي، او بیا هم وایي چې پیسې ټولې ځان له مړه ځان یې پې موړ، دا ګاړی دی په چاندو کې، دا کور دی په دې کې جوړ کړ، دا فلان فلان. دا زمونږ د تباهۍ خبرې دي، نور هېڅ خبره نشته. دا زمونږ د بچو بې علمي پیدا کوي، دا به زمونږ په نسلونو کې دا خبرې علماو پسې طعن او رد او بدې، زمونږ بچي به بې علم او بې نوره شي. زمونږ عقیده ده د موږ اهل السنت والجماعه پیغام دا ورکو، دا مو عقیده ده. امام ابو حنیفه رحمه الله زار او قربان شم د هغه نه یادوم، د دې زمانې یو امام او عالم او پیش امام او مولا د ده بې قدري، د ده ګستاخي، د ده بې ادبي، د ته لاس اچول، د پسې پروپیګنډه کول ګناه ده، حرامه ده. پاتې له هغه امامان خو زموږ د سر تاج دی. خیر که موږ دا خبرې کوو څوک یې را سره نه مني، وایي نه دا تاسو داسې نه ده، خو زموږ مشران دي، موږ د هغوی نوم بغیر د امام نه اخلو نه. دا څلور پکې مشهور شوي دي او نور په سوونو په زرګونو دي، ټول زموږ مشران. موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله، د امام مالک رحمه الله، د امام الشافعي رحمه الله، د امام احمد بن حنبل رحمه الله، امام بخاري رحمه الله، امام مسلم القشاري رحمه الله، امام ابو داود السجستاني رحمه الله، امام الترمذي رحمه الله، نور نور د دې ټولو قدر کو، د دې ټولو خبرې منو، خو چې کوم ځای کې خطا دي دعا کو چې الله وی بخه، او ګمان مو دی چې ان شاء الله الله به بخلی وي. دا زموږ عقیده ده. موږ په خطایي کې هغوی ته دعا کوو، هغوی به خطا شوي وي په یو خبره باندې، د هغوی بې قدري چې نه پوهېده، دی د څه نه خبر و، دا که زه کوم، که زما رور یې کوي، که زما مشر یې کوي، که زما د عقیدې ملګری کوي، او دغه نیکان علما د سلفو د زمانې، دا څه د تابعینو او د تبع د تابعینو زمانې خلک دي، په خیر القرون کې بعضې شمار دي، نبی علیه الصلاة والسلام ته نږدې دي، خطایان یې په خپل ځای د هغې ورته دعا کو، خو دوی پسې بدې ردې ویل، د دوی ګستاخي، د دوی بېادبي، یا دوی پورې مسخره، یا د دوی شان کم بیانول جرم او ګناه ګڼل. دم عقیده دم منشور دی، دم خبرې دي. د علماو قدر وکړئ. قدر دا نه دی چې د دې ځای نه اوږه ورکړو کور ته ورسو، دی به درس کوي، دی درس ولو. یو عالم وفات و، هغه جنازه کې ملګرو تقریرونه کول، زما نمبر پکې راغی. ما هلته دا خبره وکړه چې ګورئ موږ اوس مرده پرست شو، موږ نه چې عالم مړ شي موږ یې قدر شروع، بیا ورپسې نعتونه او نظمونه او شیخ القرآن او فلان او فلان او داسې او داسې، دوه درې ورځې هغه بس خبره.
مرده پرست به د ځان نه جوړو موږ زنده قومي موږ ژوندي خلک یو د مړو قدر هغه به کوو دعاګانې به ورته کوو په ښه به یادو بد به وله نه یادو خو راشئ نن د دې ژوندو قدر وکئ دوی چې د څلورو دیوالونو ته درس کوي قدر یې دا دی ګونډې ورته ماتې که بچي پرېږده دوکان پرېږده د ده درس ته کښېنه حلقه اباده که دی قدر دی دی به کتاب لیکي تعاون سره دی د سحر نه په ماښامه پورې په جومات کې ناست دی مار نه دی دا خاورې نه خوري دا ډوډۍ خوري دا رزق خوري د ده د رزق بندوبست که دا په موته فرض دی د دې به الله زموږ نه بیا تپوس کوي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وجزاكم الله خيرا